السلام علیکم. څه وخت مخکې مې طارق پټان دا ویډیو کتله. په هغې کې ما ته یو څو مسلې ښکاره شوې. ما وې تاسو سره هغه زه لازمي شیر کړمه. ښه دا ویډیو وه د زهران ممداني باره کې. طارق پټان یو ډېر ښه زبردست ویډیوز جوړوي، تعلیمي مواد جوړوي، ډېر زبردست خبرې کوي. د هغه ویوز، د هغه فالوورز په میلیونز کې دي، په تاوزنډز کې دي، په زراو دي، لکاو دي. زما ویوز چې کوم دي هغه فی الحال زراو هم نه دي، سلاو دي. خو صحیح خبره او د حق خبره کول ډیر زیات ضروری او دا ډیر یو اهم موضوع ده. طارق پټان یو ډیره ښه ویډیو جوړه کړې وه. زهران ممداني په نیویارک کې میر سلیکټ شو او هغه یو مسلمان ده او هغه یې ښوولی و، د هغه ټول هسټري باره کې خبره کړې وه، خو هغې نه زیات په دې باره کې خبره کړې وه. زهران ممداني چې دغه د مسلمانانو یو ډیر غټ هیرو ده او پولیټیشن ده او هغه د ټرمپ او د نیتنیاهو او د دې ټولو طاقت په باوجود د ډیموکراسي په ذریعه، د جمهوریت په ذریعه باندې د نیویارک میر انتخاب شو. د دې نه علاوه خلک د ده نه ډېر زیات متاثر دي. نو دا خبرې ټولې طارق پټان کړې وې. په دې کې ډېره غټه یو مسله ده. ټول نه مخکې خبره دا ده اصل په دې بیکګراوند کې څه کېږي، د دې پس منظر کې څه کېږي، هغې خبره باندې ځان پوهول ډېر زیات ضروري دي. زه به تاسو ته نور تفصیل نه وایم چې زهران ممداني څوک ده، څه ایجنډا لري، هغه خبرې زه تفصیل کې نه ځم. زه تاسو ته یو څو شیان ښیم. طارق پټان په دې ویډیو کې قرآني آیات هم ویلي چې خلکو ته مثال خلک د دین لوري ته راولي او هغې کې پاورفل شي، تعلیم یافته شي. هغه ټولې خبرې د ده ټیک دي، خو هغه په زهران ممداني باندې فټ نه کینی او هغه ډیر زیات یو غلط تاثر جوړوي. د یو مسلم لیډر د باره کې ډیر یو غلط تاثر جوړیږي. ولې زه تاسو ته ښیم. ښه، زهران ممداني تاسو ولیکئ که نه، هغې سره تاسو ټایپ کوئ په ګوګل کې زهران ممداني نیویارک ال جی بی ټي. تاسو خبر یې ال جی بی ټي څه دي؟ ډېره ښه خبره ده. او که نه یې خبر نو تاسو ګوګل کې ټایپ کوئ چې ال جی بی ټي کیو آی ای چې کوم ده هغه څه شی دا شیان مثال د هم جنس پرستي چې ورته وایي هغه شی. ده څه وکړه په نیویارک کله چې دا میر جوړ شو تقریبا یو څو هفتې مخکې په مارچ په میاشت کې د څه وکړه، یو آفیس یې جوړ کړه د ال جی بی ټي کیو آی ای دپاره خاص طور باندې. او هغې کې به د ال جی بی ټي کیو مشر یا مشره یو ښځه به، یو سړی به، ټرانسجنډر به وي. ښه، په دې باندې هم ځان پوه کوي. نو هغه به آفس رن کوي. ښه، اوس یو مسلم لیډر و، ټوله دنیا ته دا ښکاره شو چې دا یو مسلم لیډر دی. او یو مسلم لیډر زه تاسو ته وایم چې د دې شاته ایجنډا باندې ځان پوه کړي، دا ډېره زیاته ضروري ده. طارق پټان ور دپاره خاص طور باندې زه غواړم الله دې وکړي چې دا ویډیو وګوري. څومره هم چې په دا دنیا کې پالیټکس چلی که نه، د دې شاته خامخا څه ایجنډا وي. څوک پاورفل داسې کسان دي چې هغه ته د چا نومونه واخیستل، هغو نه هم زیات لس لاسه مخکې هغه د دې نه زیات پاورفل خلک دي. ښه، د څه وکړه، دا هغې ساین که او یو آفیس یې جوړ که ال جی بی ټي کیو ته خاص طور باندې، او یو ډېر زبردست هغو ته یې کار وکړو په ټوله دنیا کې. خاص طور باندې نیویارک خلک د ده نه ډېر زیات خوشحاله دي. نو اوس ته پخپله تاسو اندازه ولګوئ اوس څه کېږي، دنیا ته یو ایمیج څه شو کېږي. د دې نه علاوه یو څو نورې خبرې هم دي، خو هغه زه په تفصیل کې نه ځم. زه په الزام تراشیانو کې نه ځم. هر څه دي، تاسو ما ګوګل کې دا سرچ کړی ده، تاسو دا هم سرچ کړئ چې د ده فیملی څوک ده، د مور څوک ده، د پلار څوک ده او د هغو څه کردار ده. نو ما د ده مور باره کې ولیکل. هغه چې کومه دا ټکی زه ویل نه غواړم، تاسو ته تقریبا ځوانان چې کوم دی ټول د دې نه خبر دي. یو انډین یو غلط فلمونو چې کوم هغه ده، هغه رخ شو د هغې آتر هغه د میرا نایر چې کومه ده، هغه د دې مور هغه د دې آتر وه. نو د خبرې مقصد دا ده، په فرنټ باندې به تاسو ته دغه ښیي چې کوم طارق پټان رور خبرې کولې، خو اصل کې د هغې ایجنډا پسې شاسئ. یو مسلمان لیډر هغه ال جی بی ټي کیو سپورټ کوي، هغه ډیموکراسي جمهوریت په ذریعه باندې هغه انتخاب شوی و، خو د هغې بیکګراوند کې پسې شا ایجنډا هغه دا چې یو مسلمان لیډر هم د هم جنس پرستی هر څه سپورټ کوي. او هغه خو ډېر یو زبردست مسلمان ده، هغه خو ډېر تعلیم یافته ده، هغه خو تاسو دپاره یو آیډیل ده. د 34 ایرز 34 کالو ده او هغه یو مسلمان لیډر جوړ شوی ده او ټوله دنیا ډېر زیات خوښ ده. غزه پې خوشحاله ده او دنیا پې خوشحاله ده، مسلمانان ټول پې خوشحاله دي. تاثر دا درکوي. خو حقیقت کې په هغه باندې چې کوم کارونه کیږي، هغه په ذریعه باندې کوم کارونه کیږي، تاسو ذهنونه څه طریقه باندې بدلیږي، په دې شي باندې ډېر زیات ځان پوهول پکار دي. او شاته کمې ایجنډا یي هغې باندې ډېر زیات ځان خبرول ډېر زیات ضروري. امید لرم چې هر څوک دا ویډیو وګوري، دا د جګړې دپاره نه ده، دا څه مقصد دپاره نه ده، کلیک بیټ نه ده. دا یو حقیقت ده او دا حقیقت ویل، حق بیانول ډېر زیات ضروری دي. ما دا سوچ کوم، ما دا ډېر وخت ویډیو نه جوړوله، خو ما دا سوچ وکړو چې قیامت په ورځ که زما نه تپوس وشي چې یو ښه انسان، طارق پټان غوندې ښه انسان، هغه د ښه نیت نه یو ویډیو جوړه کړې وه، خو په هغې کې ډېر زیات مس انفارمیشن و.
د طارق پټان ورور خپل ریسرچ په دې کې ډیر زیات کم و چې زهران ممداني بیک گراوند څه ده او هغې نه کمې نورې فایدې اخیستلی کیږي. نو دا زموږ د مسلمانانو یو لیډر داسې نشي کېدلی چې هغه په خپل نیویارک کې یا هر چېرته چې یو مسلمان لیډر سلیکټ سي هغه دا چې کومه طبقه ده که نه د دوی دپاره آفیسز نه جوړوي، د دوی په سپورټ کې خبره نه کوي. نو تاسو به وغواړئ چې تاسو خپل زامن خپل رونه او هلکان چې کوم دي هغه ټول دا شیان سي او مثال هغه ګی سي لیسبین سي دا رقم ته شي، نو هیڅکله موږ دا نه غواړو. صحیح شو. نو د دې مقصد لپاره مې دا ویډیو جوړه کړې وه. امید لرم چې دا به دې به تاسو ته فایده رسولي او په څه طریقه باندې دا باید چې طارق پټان ورور ته دا ویډیو ورسیږي او هر چا چې دا ویډیو کتلی د دې ویډیو 83,000 یعنی 83,000 ویوز دي په دې باندې. د دې مطلب دا چې دا ټولو پښتنو کتلی ده. نو ډېر زیات خفه شوم په دې ویډیو باندې. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي، که داسې لازمي مخې ته شیر کړئ، زموږ پښتو چینل سبسکرایب کړئ او تاسو دپاره به بهترین ویډیوز جوړو. جزاک الله. السلام علیکم.